سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. کاناډا د 40,000 افغان پناه غوښتونکو د منلو خپل پروګرامونه تړلي دي. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. کاناډا دولت د هېواد له 40,000 افغان پناه غوښتونکو د منلو خپل پروګرامونه تړلي. د کاناډا د کډوالو چارو وزارت ویلي تر اوسه یې 18,000 افغانانو غوښتنلیکونه یې تړلي او د دې پروګرام د نورو کسانو د منلو او کاناډا ته د ستنولو توان نه لري. د کډوالو د حقونو ملاتړ ویلي دي د دې پروګرام د افغان کډوالو چې غواړي نور هیوادونو ته لاړ شي ناهیلي کړي او د دې پروګرام له لارې ډېر خطر سره مخامخ کړي دي. دا پروګرام د طالبانو له بیا واک ته رسېدو څو اونۍ وړاندې اعلان شوی و. د کاناډا لومړی وزیر جسټن ترودو ویلي و چې د دې پروګرام له لارې به 40,000 افغانان کاناډا ته لیږدول کیږي. خو اوس د دغه هیواد د کډوالو چارو وزارت ویلي نور هغه غوښتنلیکونه نشي منلی چې د دغه هیواد دفاع وزارت یې ورسپارلی. که څه هم د کډوالو د ځانګړي پروګرامونو انټرنیټ پاڼې فعالې دي خو د کاناډا د کډوالو چارو وزارت یو بیان ویلی دی دا پروګرام د نورو کډوالو د منلو ظرفیت نه لري. د افغان میرمنو لپاره د کاناډا د مرستندویه بنسټ اجرایي مشر لویان واټس وایي هغه کسان چې افغانستان کې له کاناډایانو سره کار کړی دی او افغانستان کې پاتې له ډېرو خطرونو سره مخامخ دي. دا وایي دوی له بېلابېلو لارو هڅې کړې دي چې د نورو حکومتونو سفارتونو دروازې یې ټکولې او نورو پروګرامونو له لارې هڅې کړې چې له افغانستان ووځي خو آن نشي کولی ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. دوی هلته ایسار دي او له خطرونو سره مخامخ دي. نوموړي د کاناډا له حکومته غواړي چې د افغان لپاره دا ځانګړي پروګرام یو بل کال لپاره وغځوي. د دې پروګرام له لارې په تېرو نږدې 11 میاشتو کې 14,000 افغانان کاناډا ته تللي دي. کاناډا د امریکا برېټانیا ترڅنګ له هغو هیوادونو یو دی چې د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته خپل خاوره کې لسګونه زره افغانان د ویزا ورکولو ژمنه کړې وه. کاناډا دا پروګرام داسې مهال تیری چې د نړۍ په څو هیوادونو کې زرګونه افغانان کاناډا او نورو هیوادونو ته د تګ لپاره په تمه دي. له دې ډلې یو زیات شمېر افغانان پاکستان ته تللي دي. څو مودې وړاندې پاکستان کې میشتو کډوالو د هغوی ستونزې له امله د دوی ورسره لاس او ګرېوان دي. که چېرې زموږ یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.